شکر وباسئ چې مسلمانان یې، شکر وباسئ چې مونځ کوو، شکر وباسئ چې قرآن شریف وایو، شکر وباسئ چې علم زده کوو، شکر وباسئ چې عالم او طالب مدد وکړو، شکر وباسئ چې ښه کار وکړو. څوک شکر په تلاوت کوي، تلاوت به ډېرېږي. څوک شکر په سخاوت کوي، سخاوت به ډېرېږي. څوک شکر په ښکلې خبرو او په ښکلې اعمالو کوي، ښکلې اعمال او خبرې به ډېرېږي. څوک شکر په جماعتونو کوي، خدای پاک به دل هم مدد ورکړي. دا به ډېرېږي انشاءالله، ډېرېږي به. ذکر وکړئ، شکر وباسئ، درود شریف وایئ، شکر وباسئ چې د حضور پاک باندې مې درود وي، درود به دې ډېرېږي انشاءالله. استغفار مې ووایي، کلمه مې ووایي او خلکو سره مې ښه وکړ. د دې یا الله ستا شکر، الشکر لله، الشکر لله، الحمدلله، الحمدلله، لاک لاک شکر. قل الحمدلله. هر څه به ډېري. تبارک الله رب العالمین. برکت اچونکي الله دی په مال کې، په حال کې، په عیال کې، په کاروبار کې، په دنیا کې، په قبر کې، په آخرت کې، ستا په خوراک میوو کې، ستا په پټي کې، ستا په کاروبار کې، ستا په صحت کې، په خوشحالۍ کې، په هر څه کې برکات اچونکي پیدا کوونکي صرف یو الله تبارک الله رب العالمین. برکت د همدا الله دی. قسم د دنیا هم د برکاتو ډکې او آخرت هم د برکاتو ډکې. الله دې خپل ذات سره زموږ تعلق او مینه او محبت او د الله دین او د الله خبرې او د خپل پیغمبر چې الله ورته وحی کړی ده هغه ټول مدرسو کې زده کېږي، هغه دلته زده کېږي، بل ځای نشته. نه کارخانو کې شته، نه دوکان کې شته، نه منډۍ کې شته، نه یونیورسټۍ کې شته، هلته څه نشته. دا هم دلته دی. که دا ختم شو نو هر څه به ختمېږي. دا تاسو چې ګیره ګورئ، پټکي ګورئ، دا تبلیغ ګورئ، دعوت او تبلیغ ټول علماو کړی. مولانا محمد زکریا صاحب او د هغې خر او ترو مولانا محمد الیاس صاحب او د هغې استادانو خپل زمانې مطابق خپل ترتیبونو دا تبلیغ هم دی روان کړی دی مدرسو، دا جهاد هم دی کړی دی، دا ښکلي کتابونه هم دی لیکلي دي او دا ښکلي خلک دا دی تیار کړي. الحمدلله دا ټول د مدرسو برکت. کنې انګریزانو دا ختمول، ټول یې ختمول، خدای پاک یې ساتي، الله به یې ساتي انشاءالله. دی باغ بیت الله شریف پورې پابندی کړي. هلته به خدای عالمان راجمع کړي. یو عالم دی امام مهدي صاحب او دا علما د افغانستان او پاکستان او بنګلادیش او هندوستان او د اسلامي ریاستونو دا به ورسري ورو ورو به ډېرېږي. الله به ورله برکت ورکړي. راځي به دا به هر څه کړي. دا ټول کافران به بیا خدای پاک تس نس کوي. ده سمېږي نه. دا مسلمان که ډېر خراب دی که نه، دا مونځ داسو ډېر خراب دی. خدا ملغلر الله ته زه هر وخت وایم. او کافر مثال ته پچې دی چې کلمې ونه وي، پچه ده، پچه پچه ده. جنت پې آرام دی، د خدای دشمن دی، د شیطان په لار روان دی. دا ټولې ګنکپۍ، دا ټولې غلاګانې، دا ټول ظلمونه، دا ټول سینماګانې، دا ټول پوډر او دا نشې تماشې او دا حرامي توبونه ټول کافر کولی دي. دا خلک وایي مسلمان غلا کوي، دا د کافر فلمونه کتلي دي، دا د کافر سره ناسته کړې ده، دا د کافر خوی د راغلی. مسلمان غل نه، مسلمان ګنکپ نه، مسلمان قاتل نه. دا د قاتلانو ډرامې، د هغې کتابونه یا هغې سره مینه کوي نو دی هم حرامي شي، دی قاتل شي، دی تخریبکار شي. دا یاد ساتئ. ښځو ته هغې ګوري، بربنډې ښځې هغې کړې، برخه نه په سرې څادر. نو کوم خلک چې کافرانو ته پسخېږي یا پړکې ورسره مینې، دی هم ښځې ته وایي برخه مه په سره وه. ښځه ورته وایي ما نه داسې رنګین ټي وي راوړه، ما نه دا فلمونه راوړه، ما ته دا سیم واچوه، دا ډرامې به ګورم. دا ټول بربنډتوب، دا ټول شراب نوشي، دا ټول حرامي توبونه، دا ټول بمونه، دا ټول د نشو څیزونه، دا ټول پریشان کوونکي حالات، دا ټول کافرانو پیدا کړي، د خدای دشمنانو. دا یاد ساتئ، دا یاد ساتئ. او کوم مسلمان چې هغې ته اوچت ګوري، پړکې ورسره مینه ده، د هغې نه متاثر دي، ده کې به دا حرامي توبونه راځي. دی به د مسلمان دشمن دی، به د کافر سره ملګري. او چې سړی صحیح مسلمان وي انشاءالله الله ولی الذین آمنو. خدای پاک ښکلې عبادت، ښکلې خبرې، ښکلې اخلاق، خلکو ته ښه کول، خلکو سره ښه کول، دا خبرې د اسلام کې. ظلم کم دی، بے انصافي کم ده، غلا کم ده، ډاکه کم ده. که مسلمان کوي دا دی د هغې په شان، هغې ته ګوري، د هغې نه متاثر دی، نو دی هم په هغه لار روان شي. الله یې دغې نه مسلمان انشاءالله چې علم او دین سره نږدې کېږي، الله ته به نږدې کېږي. خدای پاک به رحم کوي، کرم به کوي.